سلامونه ګرانو کتونکو، بیا هم هرکلی خدای وکړه ټول روغ جوړ خوشحاله صحتمند وي. بیا هم د حبیب الله ځاځي پارک دی، لاندې منظر راسره ګوري. واقعا هوا هم ډېره خوندوره ده. شېبه وړاندې باران شوی و. حاجي صاحب عبدالله سعیدي، بلال سامع، عبیدالله یوسفي زموږ سره دی. بلال خان به بیا هم ډېره خوندوره زمزمه ستاسو لپاره کوي. هیله ده ستاسو به هم د خوښې وړ وګرځي او تر پایه به ملتیا وکړي. سامع صاحب مایک نور ستاسو شي. مننه جار ان صاحب، دا چې د ستاسو د ملګرو غوښتنه ده زمزمه به دا دې وړاندې مو لومړیو کې د کونړ سیند چپې میوړي ماډو به وینه، هغه مو ویل بل هم د کونړ دی، هغه د موږ اورېدلی دی، ډېر زیات خوندور دی. ځکه ټینګار هم په دې کوو چې بیا هم دا وویل شي. د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ ود کونړ سین غاړي تراشا د کونړ د سیندا زبا منګې په لپورو روډ کوما د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ و د کونړ سیند چپې په شمار کا د کونړ د سیندا د پنځلسمې او چپې اختناست یما د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ یا د کونړ سینه له تازار شم د کونړ د سیندا د شالیلا د خلی کنګال درکې رازینا د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ و د کونړ سیند چپې دی او سا د کونړ د سیندا پنځ مور د شګې او چڼوي پلار دی سیندونه د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ. ان صاحب دا ټپټول اورېدونکو ته ډالۍ ده وایي عالم یو تر بل زارې گئے د کونړ د سیندا دنیا د غم ټالۍ وهي وران بشنا د کونړ د سیندا پیدا رقیب کړي او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ او زمونږ ځمکې ځوانان وړینا د کونړ. مننه.